علیکم. امید کوم تاسو ټول خاص دی. تاسو لپاره ډېر بهترین فارموله راوړې ده، نو دا تاسو څنګه کار ته اخلي راځي سره زده کړو. دا خو یو ډیمو یو فایل جوړ ده، نو دا به څنګه جوړیږي نو دې لپاره تاسو هیلپ کوم. دا شام نتیجه ډیلیټ کوم، دا هم د ټوټل ډیلیټ کوم، او دا شام هم نتیجه ټول ډیلیټ کوم. تاسو ته به سره درځه کوم څنګه طریقې سره کار کیږي. لکه دا دو فارم دوا آی ډی ګانې جوړې مو دا مزید زیاتې سي، نو دا هم دغه طریقې سره پلس نشان به جوړ ځلند راکښ شي. صحیح شو، دا یو کلیر شو. دنه بل ته پرایس لپاره دغه آیټم په 10 روپۍ دانه دا موږ تقریبا 90 دانې اخیستې دي. دلته موږ د فارمولا ورکو دا 10 روپۍ په ضرب کې کا په 90 کې. صحیح شو، دا 900 روپۍ شولې. دلته بیا موږ واخلو زه په 80 روپۍ باندې موږ دا واخیسته تقریبا 100 دانې. دا په دې ولې نه راځي، دا شی موږ لاندې تر راوړو. دا کته ساخره پورا دا کنټینیو بل کار کیږي. نو دینه بعد دا موږ یو 100 روپۍ دا واخیستو، دا تقریبا 14 دانې، دا وګوره 1500 روپۍ راوړي. دا خو شو اسانه سره کار. نو دای باندې تاسو شاید په پوسیوس 100% باندې دلته موږ د نه کار اخلو. دا کار څه غاټ ډیټا تاسو د کمپنۍ غاټ ډیټا جوړوي، نو په آسان طریقې سره تاسو څنګه دی پورا امپلای آسان انفارمیشن اواسه سو نو لپاره تاسو بهترین کار درخیم. اکثر موږ دلته څه پوسل ته موږ لیکو وی لوک اپ په تخی ویلیو موږ دلته کار سم پکې ولیکل به د خاطر راسي. او دلته وی ټیبل موږ دا ټول ټیبل ولور کوم، دا ټیبل موږ ولور کوم کوما دا وی کالم انډیکس نمبر دا نو په کم کې د موږ ورته په 2 نمبر کې دا 2 نمبر کې دا یو مټ میسټیک شو 2 نمبر کې دا کوما دینه بعد دا موږ دلته کو بریکټ کلوز. صحیح شو، دا ان په دې راځو سره پر موږ سره څه لیکل نه دي، نو موږ په دې کې ولکو 101 نو دا د کنټینر راغی. صحیح شو، د څه کوم موږ د سې بیا نوم چینج کو 1002. صحیح یا لټر راغی. کوم وزواړه مزدا شي زده پر راکښ کوم باید پر شان دی کې کلر ښکار شو. دا اوس ګورم اسانه په دې کار اکثر په دې کې دا فارمولا کار نه کوي، نو تاسو دا سوچ کوئ چې زبدي کې وخمه 1005. صحیح شو، دا ولته ان راغله. ان په دې ته اکثر کې دین شو دي کې پته تاسو بل بهترین فارمولا دا خو مزدا یو بهترین سرکار کې ان به خبر راځي نه پته. صحیح شو، نو دې لپاره موږ ولته وی لوک اپ او ویلیو اول موږ دا شی کو لاک F4 باندې لاک کو کوما ټیبل لري دا ټول ټیبل. صحیح شو، دا موږ لاک F4 په ذریعہ باندې. صحیح شو، دلته بیا کوما. صحیح شو، دا وی کالم انډیکس نمبر باندې راخه موږ دغه کالم فارمولا استعمال کو. صحیح شو، دا شو کالم فارمولا. دا وی اره ماته خو نو موږ د تاسو سی په موږ دا شی په کوم ځای کې پروت دی، موږ ته په F. صحیح شو، F3 کې F3 دا F3 به موږ دلته هم لاک. صحیح شو، دا F3 موږ لاک کړو، نو دلته به موږ دا د کوم ځای پورا G2 G3 پورې G3. صحیح شو، دنه بعد موږ دا کو بندا کوما देखिए 0 ورکه یا دا شی اوچت کینو دنه بعد بریکټ کلوز کړئ. صحیح دی، دا وشو. اوس دا کزر واخلم دی خو تر راکښ کونو په آسان طریقې سره دا وګورم هر کار په آسانه کې دی کې ان شاء الله کوم مشکل نه کوي تاسو ته. نو کوم غزه دی کې نور شان چینج کوم مثال کے طور پر 1001 پر ډیټا ما ته راکړل او کزه د تاسو په دې کې ولیکم 1015 دا وګوره 00 ترازی. امید کوم تاسو به دا ویډیو خوښ شوي. نو کنده طریقې سره کار تاسو کار دی واخلئ، نو تاسو په آسان سره کار دی واخلئ. کامیاب اوسئ. مهرباني.